امریکا د 650 میلیون ډالرو په ارزښت وسلې په سعودي پلوري. قدرمن لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. د امریکا دفاع وزارت وایي چې د ولسمشر جو بایدن په اداره کې له سعودي عربستان سره د وسلو پلورلو لومړی تړون منظور شو. په دې تړون کې به په لومړي سر کې امریکا په سعودي عربستان له هوا څخه هوا ته د راکټ توغول کیدونکي 280 مرمۍ وپلوري چې ارزښت یې 650 میلیون ډالر دی. سعودي عربستان په منځني ختیځ کې د امریکا نږدې ائتلافي دی، خو کانګریس د یمن په جګړې کې د مداخلې له کبله په ریاض باندې انتقاد لري. د یمن جګړې د نړۍ یو ستر بشري ناورین پیدا کړی. د کانګریس ځینو غړیو په سعودي عربستان د وسلو پلورل رد کړي دي، خو په دې شرط چې ډاډ ترلاسه شي چې سعودي عربستان به دا وسلې د ولسي خلکو د وژلو لپاره نه کاروي. د امریکا دفاع وزارت 13 ورځ د امریکا کانګریس ته د واشنګټن او ریاض ترمنځ د دغه قرارداد په اړه خبر ورکړ. د جو بایدن ادارې په سعودي عربستان د دفاعي وسلو د پلورلو تګلاره جوړه کړې وه، او که کانګریس دا قرارداد ومني دا به لومړی ځل وي چې د دغې تګلارې له جوړېدو وروسته امریکا په سعودي وسلې پلوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان وویل دا معامله داسې مهال کیږي چې تیر کال حوثي شیعه یا یاغیانو چې د ایران ملاتړ ورسره دی په سعودي عربستان باندې راکټي بریدونه کړي، او اوس به دا هیواد د ځان د دفاع جوګه شي. د ریتیون د ټکنالوژۍ شرکت دا راکټونه جوړوي. پر دې سربیره به سعودي عربستان 596 راکټ او ورسره تړلي وسایل چې فرضي تخنیکي او انجینري حمایت پکې شامل دی ترلاسه کړي. دوستانو زموږ خبر تر همدې ځای و. د لا زیاتو معلومات لپاره زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ. مننه.